بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو په AF Smart Technology YouTube چینل کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. نن درته په یو مهمه موضوع باندې خبرې کوم. هغه دا ده چې اتومات کمپیوټري حاضري څنګه مونږه جوړولی شو او کارولی شو. نو دغلته ما اتومات حاضري جوړه کړې ده. د دې د استعمال طریقه درښیم. دا د 12 میاشتو د حمل ثور جوزا سرطانان تر حوده پورې د 1404 کال. د دې ترتیب داسې جوړ شوی چې تاسو دلته لیکئ. فرض مثال نمونه لیکئ. مثال زه لیکم چې خان دنده فرض مثال دا مدیر دی. فرضاً لیکو چې جان، ولی، کریم، فهیم، واحد، نذیر، وسیم، نسیم، شریف. دا مو ولیکل. دا اوس تاسې پورې اړه لري چې مطلب دنده چې د هر یو چا کومه دنده وي هغه لیکي. فرض مثال دا مدیر دی، مثال دا یو انجینر دی، فرضاً دا ډاکټر دی. چې کومه وظیفه لري هغه به تاسې دلته ولیکئ. دا زه سلیکټ کوم او دا چې دی زه دغه ځای نه داسې ډرای کوم په ټولو باندې. دا ذرې چې دا نومونه مو ولیکل. نومونه مو ولیکل. دا نومونه چې دی د ثور میاشت ته خپله اتومات ځي. جوزا، سرطان، اسد، یعنې تر حد پورې ټولو میاشتو ته خپله دا نومونه ځي. او دغه هره میاشت چې کوم دا اوس مثال حمل اول چې دا 1404 کال اوله تاریخ چې د جمعې ورځ نه شروع دی. یعنې دغه تاریخ او ورځې چې دی دا یو بل سره مطابق دي، برابرې دي. همدارنګه ثور اول چې دی دوشنبې نه شروع کیږي. جوزا اول چې دی فرضاً د پنجشنبې نه شروع کیږي. یعنې دغه د 1404 کال لپاره دقیقه حاضري ده. تاسې کولی شئ چې استفاده ترې وکړئ. راځو حمل ته. مثال فرضاً په دې حمل کې یو نفر دی. دلته چې دی د حاضر دپاره به تاسې په دې خانه کې یو لیکئ. یو کله چې یو ولیکئ دا نفر حاضر شمیرل کېږي. ګوره زه لیکم یو 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 یو. تاسې وګورئ دلته چې دی د حال خانه کې صوب ناصوب رخصت دی. دا چې دی 9 ورځې صوب شو. که یو بل یو ولیکو پکې نو دا اتومات 10 ورځې صوب شو. د رخصت دپاره به تاسې 0 لیکئ. ګورئ دلته چې دی اوس یو دانه موږ رخصت لرو نو که چېرته 0 ولیکو نو رخصت ګورئ 2 شو. بیا دې خانه کې 0 0 0 0 0. ګورئ 7 ورځې رخصت شو. که چېرته تاسې غواړئ چې دا غیر حاضر حسابوئ تاسې به چې دی ولیکئ x. په دې خانه کې به x ولیکئ نو خپله به تاسې ته دا اتومات چې دی څه حسابوئ دا به غیر حاضر حسابوي. ګوره دا اوس 6 ورځې غیر حاضر دی. راځو دلته حال. دا د حال حاضري شوه. دغه د حمل د میاشتې میزان دا دی چې د تیر او د حال جمع کوي دلته یې راوړي. دا به په څه کې معلومیږي؟ په ثور کې. فرض مثال دا خان دی. دا ګورئ دلته تیره میاشت کې چې دی 10 ورځې صوب دی، 6 ناصوب دی، 7 رخصت دی. په حال کې اوس حاضري دا نه لري. که دلته مو لیکو یو 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 یو. ګورئ دلته 4 ورځې ور اضافه شوې نو صوب چې دی زمونږ 4 ورځې شو په حال کې. که چېرته مطلب دا غواړو چې څه حساب کړو رخصت حساب کړو نو تاسې به 0 ولیکئ. 0 0 3 ورځې رخصت نو دلته 3 ورځې رخصت شو. همدارنګه که چېرته په دې میاشت کې دا غیر حاضر شو تاسې به x ورته په دې خانه کې لیکئ نو دا به خپله اتومات چې دی 3 ورځې ناصوب شو. اوس دلته ترتیب داسې دی چې دا د تېرې میاشتې او د اوسنۍ میاشتې دا جمع کوي دلته میزان یې کوي. ګوره تېره میاشت کې چې دی موږ سره 10 ورځې صوب و او دې میاشت کې 4 ورځې صوب نو ټوټل یې 14 را جمع کړه. همدارنګه تېره میاشت کې ناصوب 6 ورځې، دې میاشت کې 3 ورځې 9 ورځې شو. همدارنګه رخصت چې دی په تېره میاشت کې 7 ورځې په دې کې 3 نو ټوټل 10 ورځې شو. د دې خوبي دا ده چې دا هرې میاشتې ټول سره جمع کوي تر کال اخره پورې حد پورې چې دی تاسو ته ټول معلومات درکوي. ګوره تاسو ته ویلي چې دغه کس ټوټل صوب 14 ورځې دی په دې کال کې، ناصوب 9 ورځې دی او رخصت 10 ورځې. یعنې د حد اخر ته چې تاسو لاړ شئ تاسو ته د دې ټول کال حاضري چې دی صوب ناصوب او رخصت جمع کوي.
نو دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې څه وکئ حاضري چې ده اتوماته جوړه کړئ او همدارنګه دې نه کولی شئ چې تاسې راپور هم بیا په اسانۍ سره ترتیب کړئ او برابر کړئ. نو د دغې حاضري سافټ که چېرته ستاسو په کار وي لینک به د ویډیو په ډسکرپشن کې پروت وي، تاسې به یې د هغې نه ډاونلوډ کړئ. که چېرته دغه ویډیو ستاسو خوښه شوې وي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر څو دغسې نورې معلوماتي ویډیوګانې تر تاسې در ورسیږي. مننه، خوشحاله.